له مالان میډیا څخه وروسته یو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د بدن ښکلا ملي لوبډله له شپږو میډالونو سره له مالدیف هیواد څخه راستنه شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورټ عمومي ریاست له اړوند بدن ښکلا 9 کسیزه ډله د جنوبي اسیا له 14 پړاو سیالیو څخه چې د مالدیف هیواد په مالي ښار کې ترسره شوې له شپږو میډالونو سره راستنه او د یاد ریاست د رهبرۍ له لوري توت هرکلی وشو. د یادونه وړ ده چې په دغه سیالیو کې جواد میرزایی، وحیدالله نورزاد او علي رضا احصاهي په 85 کیلو وزن کې د نقرې میډالونه ترلاسه کړل. همداراز شریف احمد، ابوبکر برهانی او عبدالصبور سحاق په 95 او 85 کیلو وزنونو کې د برونزو میډالونه ترلاسه کړل او په دې اساس افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړ. هیره د نوي چې په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون اوه هیوادونو ګډون کړی وو او ترڅنګ یې باور خان هوتک د جنوبي اسیا د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون د معاون په توګه وټاکل شو. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او سپورټ ریاست او د فوټبال فدراسیون په همغږۍ د کال غوره فوټبال لوبډلې د ټاکلو په موخه د شپږو ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس عبدالسلام وزیروال د فوټبال فدراسیون مسؤلینو، ورزشکارانو، امنیتي مسؤلینو او د فوټبال ګڼ شمېر مینوالو برخه اخیستې وه. په دې سیالیو کې له سره رود، بهسود، رویداد، چپرهار، ښېوې او بړو څخه یوې فوټبال لوبډلې برخه اخیستې وه چې لومړی لوبه یې د سره رود او بهسود ولسوالۍ د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په پایله کې د یو ګول په وهلو سره مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالۍ چې د لومړي ځل لپاره د ولسوالیو په کچه ترسره کیږي 10 ورځې به دوام ولري او راتلونکې لوبه به یې د چپرهار او ښېوې ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. په سمنګان کې د کورش فدراسیون د مسؤلینو په همکارۍ د دې ولایت د اوه ولسوالیو د 50 تنو غیږنونکو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د ځوانانو هڅونې په موخه د سپورټ د مسؤلینو، مشرانو او ګڼ شمېر مینوالو په شتون کې وشوې. د یادونې وړ ده چې د کورش سیالۍ د هیواد په شمالي ولایتونو کې د جمعې په ورځو او په ځانګړو مناسبتونو کې ترسره کیږي او ډېر شمېر مینوال پکې برخه اخلي. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د تخار ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا د دغه ولایت د بدني روزنه او سپورټ ادارې په همغږۍ د روان کال د سرطان میاشتې په 13 نیټه د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو غندنه او میلمنو ته د قرآن کریم یو ټوک د ډالۍ په توګه ورکول او د خلکو او قرضدارانو یووالی دی. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د پایکان الف لوبډلې د الماس نور لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او 3 نمرې ترلاسه کړې. د یادونې وړ ده چې په دغه سیالیو کې د تخار ولایت د ورزش مسؤلینو، روزونکو، ورزشکارانو او د دې ډګر ډېر شمېر مینوالو ګډون کړی وو. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د انټر میامي کلب د اعلان له مخې د دوو مشهورو لوبغاړو لیونل میسی او سرخیو بوسکیتس د وړاندې کولو مراسم به راتلونکې شنبه ترسره شي. د ارجنټاین سوپرسټار ملي لوبډلې لوبغاړو وویل ډېر ژر به له ملي لوبو څخه لاړ شي. زه په دقیق ډول نه پوهیږم چې زه به کله له لوبو څخه لاړ شم، مګر زما د منطق او عمر له مخې دا به ډېر ژر وي چې د میسی لوبډلې ملګري وکولی شي چې د 2022 قطر نړیوال جام کې د مارادونا دورې وروسته اتلولي راوړي. 18 کلن فوټبال اسطوره انټر میامي ته په لیږدولو سره خپل تقاعد اعلان کړ. میسی د انټر میامي غوره کولو په اړه په خپله مرکه کې ویل چې هغه ټول ویاړونه ګټلي او اوس اړتیا لري چې آرام وکړي او د خپلې کورنۍ پاملرنه وکړي. او د راپورونو له مخې د سعودي عربستان الهلال کلب غواړي چې د ایران د ملي لوبډلې د ستوري مهدي تریمي د ګمارلو مخه ونیسي. سعودي عربستان یو ځل هڅه وکړه چې د پروتو ستوری جذب کړي، مګر ایرانی ستوري د سعودي لیګ ته د لیږد لپاره هیڅ لیوالتیا ونه ښودله. خو دا ځل سعودیانو د مهدي تریمي معاش لوړ کړ. الهلال به د ایران د ملي لوبډلې ستوري ته د سعودي لیګ ته د سپارلو په صورت کې 10 میلیونه یورو کلنی معاش ورکوي.